آیا تاسو پوهیږئ چې د بدر په جنگ کې څه وشول؟ ابو سفیان چې له شام څخه یو قافله راوستله چې پکې 1500 د سرو زرو سکې او هر ډول مال موجودو او مکې ته روانو، خو په لاره کې یوه لویه ایشو وه. مکې ته د رسېدو لپاره باید له مدینې سره نږدې تیر شوي وای او په مدینه کې مسلمانان د همدې قافلې د ودرولو لپاره رډي ناست وو. نو ابو سفیان سوچ وکړ چې وټ دی ډو، سوال پیدا کیږي چې مسلمانان څنګه قافله لوټلی شي، هغه هم د روجې په میاشت کې. اصل کې بیټل آف بدر څخه یو کال مخکې کله چې مسلمانان له مکې څخه مدینې ته هجرت وکړ، دوی له ځان سره هیڅ شی نه وړي، یوازې هماغه کالي چې اغوستي وو. د مکې خلکو د غوسې له امله د دوی کورونه، ځمکې او شتمني ټولې وپلورلې او ضبط کړلې. همدا هغه قافله وه چې ډیر مال پکې هماغه وو چې له مسلمانانو څخه اخیستل شوی وو. نو مسلمانان لوټ نه کوو بلکې خپل اخیستل شوی مال یې بیرته اغوښتل. ابو سفیان چې د قافلې مشر و اندېښمن و که له همدې لارې لاړ شي مسلمانان به یې پرې نږدي. نو هغه لار بدله کړه او مکې ته یو لیک ولېږو چې ژر تر ژره د قافلې مرستې ته راشئ. کله چې قاصد مکې ته ورسېد، د کعبې تر څنګ یې د خپل اوږ غوږونه او پوزه پرې کړل، خپلې جامې یې وشلولې او په لوړ غږ یې د مرستې چغې وهلې. هغه وخت دا د بیړني حالت نښه وه. په همدې وخت کې مسلمانان لا مخکې د قافلې د ودرولو لپاره تللي وو. ابو جهل له قاصد څخه وپوښتل څو کسان دي؟ هغې وویل شاوخوا 314 کسان دي. ابو جهل وویل موږ به 1000 کسان بوزو. پوښتنه یې وکړه څو اسونه لري؟ هغې وویل شاید 2 اسونه. ابو جهل وویل موږ به 100 اسونه بوزو. بیا یې وپوښتل څو اوښان لري؟ هغه وویل شاوخوا 80 اوښان. and this time ابو سفیان خپله قافله له اصلي لارې واړوله او له مسلمانانو څخه یې په تېښته خلاص شو. اوس جګړې ته اړتیا نه وه ځکه قافله بد شوه. خو ابو جهل وویل که قافله هم وژغورل شي موږ به مسلمانان نه پرېږدو ځکه هر یو په مقابل کې موږ 3 کسان شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لښکر د بدر لومړی کوهي ترڅنګ ځای پر ځای کړ. A sahabi asked a question. یا رسول الله، دا ځای د الله په امر ټاکل شوی که د مشورې له مخې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم said دا د مشورې له مخې ټاکل شوی. صحابي ویل که لږ مخکې ولاړ شو هلته اوبه ډېرې دي او کولی شو دښمن له کوهیانو څخه منع کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا مشوره ډېره خوښه شوه او پوځ یې شپې هلته انتقال کړ. سبا ورځ د ابو جهل پوځ چې 3 چنده زیات و راورسېد. عتبه چې یو شتمن مکې بزنسمین و له خپل ورور سره او زوی سره راووت او د مقابلې غوښتنه یې وکړه. 3 انصاري مسلمانان مخکې ته شول، خو عتبه وویل موږ له خپلو خپلوانو سره جګړه غواړو چې د خپلو پلرونو له دین څخه اوښتي دي. نو حضرت حمزه رضی الله عنه، حضرت عبیده رضی الله عنه او 40 کلن حضرت علی رضی الله عنه وړاندې شول. جګړه پیل شوه. حضرت عبیده ټپي شو خو عتبه د هغې ورور او زوی ووژل شول. مسلمانانو پوهېدل چې شمېر یې کم دی، ډیفینس سټریټیجي یې غوره کړه. خپل ځای کې ودرېدل او دښمن ته یې وویل چې راشئ. ابو جهل فکر کاوه چې دا کار خو څو دقیقې وخت نیسي، خو داسې ونه شول. ورو د هر مسلمان په مقابل کې 15 کافران وژل کېدل. د مکې پوځ شاته شو او حیران پاتې شول. مسلمانان خپلې لیکې چینج کړي او تازه کسان یې ډیفینس ته راوستل. ابو جهل بیا اډر ورکړ خو بیا هم ناکام شول. دا ځل مسلمانان مخامخ برید وکړ او د مکې پوځ وتښتېد. ابو جهل ووژل شو. د مکې خلک د بریا خبر ته منتظر وو. ځکه په تیرو 80 کلونو کې د قریشو لویه ماتې نه وه خوړلې. حتی شاوخوا 65 کاله مخکې ابرهه لښکر ته ماتې ورکړې وه، خو دا ځل قریش 314 کسانو څخه مات شول. په پیل کې چا باور نه کاوه چې ماته یې خوړلې ده، خو ورو حقیقت څرګند شو. یو مشهور لیدیز تاریخ پوه لیکي
چې د بدر له جګړې مخکې عربو محمد صلی الله علیه وسلم یو ویک پرسن کنسیډر کوو، خو د بدر وروسته هغه د یو پاچا او پوځي نابغه په توګه مشهور شو. کله چې مسلمانان مدینې ته د بریا خبر راوړو هر لور ته خوشحالي وه، خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کور ته داخل شو خبر شول چې د هغې ګرانه لور حضرت رقیه رضی الله عنها څو ورځې مخکې وفات شوې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر غمجن شو، خو د مسلمانانو خوشحالۍ لپاره خپل غم ښکاره نه کړ. خو دا خوشحالي ډیره اوږده نه وه، ځکه ابو سفیان له ټول عرب څخه 3,000 کسیزه پوځ راټول کړی چې له مسلمانانو څخه غچ واخلي.